إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما معززو زمانگا استاس ننانی موضوع دا الله جل جلاله ف مخلوقاتو کے سوچ او فکر او تدبر کول. کله چې منګو تاسې سوچ او فکر د رب العالمین په مخلوقاتو کې وکړو، الله څومره لوی لوی مخلوقات پیدا کړي دي، الله څومره د کمال نه ډک ډک مخلوق پیدا کړی دی، نو دا سبب د هدایت ګرځي د دغه مسلمان دپاره چې کله سوچ یو سړی وکړي او کنه بے فکره بے سوچ هم داسې ګرځو بیا خو مشکل ده. فرمای رب العالمین ان فی خلق السماوات والارض، یقینا فپیدایښت د اسمانونو د ځمکو کې، بیا واختلاف اللیل والنهار، د ورځې او د شپې اختلاف، دا لویه ځمکه دا لوی اسمان بغیر ستنو پیدا کړي، بے دا ټول
داسې یو ټیم راشي چې په دې دنیا باندې مکمل تورتم راځي، دا په 4 غنټو کې یو ځل دا وخت راځي، مکمل تورتم شي، بیا په منټونو کې دا تورتم مکمل ختم شي او رڼا شي، داسې رڼا راشي چې موږ او تاسې هغه کوم لیټ چې لګېدلی دی هغې ته زموږ او ستاسې نظر هم کار نه کوي، ورته کتلی هم نه شو. دا په څه دلالت کوي؟ دا د رب العالمین په وحدانیت باندې دلالت کوي، دا د الله جل جلاله په خالقیت باندې دلالت کوي. د ځمکه کې مختلفې طبقات چې دې ته سوچ وکړو د دې ځمکو یو بل سره چې دا یو قسم ځمکه ده، د دې علاقې ځمکه ټول جدا انداز دی، خاورې جدا ده، شګلونه ده. کله چې څوک آبادي کوي، حکومت چې کله آبادي کوي نو 3 قسمه خاور یو ځای بل ځای نه راولي او هغه ګډه وډه کړي، بیا په هغې د پاسه آبادي کوي. کله چې زراعت پکې کوي هغې دپاره جدا خاوره ده، بیا داسې اخوا لاړ شو د سعودي خاوره جدا ده، بیا داسې اخوا ځه د اردن خاوره جدا ده، بیا اخوا لاړ شه د سوریه او د شام د فلسطین، دا سرسبز مناظر، دا ټول د کمال نه ډک دي. یو ځمکه ده، یو علاقه به یو ځای کې به باران کېږي او په بل ځای کې به نه کېږي، دا ټول د چا کمال دی؟ دا د هغه ذات چې دی پیدا کړي دي. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دا چې څومره حیوانات رب العالمین پیدا کړي په دې کې زموږ او ستاسو دپاره فایده د استفاده پکې شته. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف سطحت كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الله وإنه ګوره دی دا اوخ یو عجیبه مخلوق الله پیدا کړی دی زما معزز، وایي دې اوخ خلقت ته وګوره چې په څه اندازه الله پیدا کړی دی. اسمان ته وګوره، دا بر اسمان بغیر ستنو یې ودرولی دی. زموږ او ستاسې دا جومات تقریبا 10 په 40 میټره کې به دا جومات وي. کوشش یې کړي دي منځ کې ستنې نشته خو لیکن دیوال دا غورځېږي بیا چې نهایت ډېر کمال انجینر صاحب پکې وکړي. 100 متره نه په 100 متره کې زیات دغه نشي کولی، ضرور به دې دپاره پیلرې ورکړي او هغه 1 لمبر سټیل به پکې لګوي چې دا ونه غورځېږي بیا 1 لمبر. زما معززو دا چې موږ او تاسې ګورو دا دونه لوی اسمان یې ودرولی دی، ستنه نه ښکارېده، داسې نه چې میټرو زه پسې چې څونه ګرځې هونه ګرځه، چې څومره جهازونه په شپه او ورځې مزل دي کوي پته نه لګي. دا چا پیدا کړی؟ الله جل جلاله بغیر ستنو. بیا دې ځمکه کې غرونو پیدا کړي دي، بیا په دې غرونو کې ونې پیدا کړي دي، لوی لوی کمرې پکې پیدا کړي دي، اژدها سمڅې پکې پیدا کړي دي، غارونه پکې پیدا کړي دي. دا د الله جل جلاله په وحدانیت دلالت کوي چې خالق څوک دی؟ یو الله رب العالمین. دا عبادت مستحق څوک دی؟ یو الله رب العالمین. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم. او خلقو تاسو عبادت وکړئ د هغه رب ستاسو، هغه ذات چې تاسو پیدا کړي، د تاسو نه مخکې خلق پیدا کړي دي، بیا هغه ذات چې ځمکه اسمان پیدا کړي دي، بغیر ستنو پیدا کړي دي.
دا ټول مخلوقات د یو نفس نه باب آدم علیه السلام دغه بچي او هغه د څه نه پیدا کړی هغه د خاورې نه پیدا دا ټول د الله رب العالمین په خالقیت او کمال باندې دلالت کوي دغه ذات د عبادت مستحق دی د هغه نافرماني باید ونشي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله ما په دې ځمکه کې داسې نشانونه پیدا کړي د هغه خلکو دپاره چې هغه یقین نه کار اخلي چې هغه یقین کوي د هغوی تسلي کېږي ورباندې د دې خلکو دپاره لوی 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 اجدها علامات الله پیدا کړي او بیا وایي چې وفي انفسکم ستاسې په نفسونو کې دونه کمالات دي افلا تبصرون تاسو نه ګورئ دا یو انسان چې الله په کم کمال باندې پیدا کړی د زما معزز دا موږ او تاسې چې یو بل ته ګورو د هر سړي جدا رنګ د هر یو انسان جدا قد و قامت د هر انسان جدا سترګې جدا پوزه جدا غوږونه جدا ویښتان جدا ګوتې جدا رګونه یو شانته نه ډېر مشکل دی یو شانته میلاو شي هر څه پکې جدا دي او بدل دي زما معزز دا د رب العالمین په وحدانیت دلالت کوي دا وړوکی انسان چې دې کې الله جل جلاله څومره کمالات پیدا کړي دي دنیا کې ځمکه ده په دې کې نهرونه دي په دې کې اوبه دي په دې کې چینې دي په دې کې کشت و کر دی په دې کې ونې دي انسان وجود ته چې ما او تاسو وچوکو دا ټول مکمل هر څه نهرونه پکې شته په دې کې ونې شته په دې کې ځمکه شته په دې کې غرونه شته دا قوي اډوکي دا ویښتان چې دا انسان په وجود باندې زرغون شوي دي دا غوښه دا د ځمکې حیثیت لري ویښتان د ونو حیثیت لري اډوکي زما معززو دا د غرونو حیثیت لري دا ښایسته سترګې دا د کمال نه ډک غوږونه یو سړي چې غوږونه نه یو څه ناوري تپوس دې کې چې ستا څه ارمان دی په دنیا کې یو غوږ چې خلکو څه ویلي ما اورېدلی ړوند نه تپوس وکړي ویرېږي چې د دې سترګو نه الله نه وی محروم کړی چې دا دنیا مې لیدلی چې زما د مخې څه تېرېږي ګونګ نه چې تپوس وکړي غر بر بیخیږي او تبه وایي الله دې حل نه ما ته وساتي وایي چې یاره دا چې څه مې په دې خوله منې ویلی که نه چې په دې خو زه پوهېدلی او دا خلک هم پوهېدلی زما معزز دا ټول وفي انفسکم افلا تبصرون دا ټول د کمال نه ډک دي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم او انسانا تشهدو ککړی پر رب عزت من رب باندې چې ته د هغه نافرماني کې او خبرې نه منې الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هغه رب چې ته پیدا کړی ښایسته شکل صورت ته درکړی دی تبارك الله احسن الخالقين برکتناک دی د برکتونو نه ډک د هغه ذات چې ښایسته مخلوق پیدا کوي نو انسان ته ولې رب العالمین باندې دوکه کېږي د هغه خبره نه منې ولې د رب العالمین نه فرماني کې
ولې د رب العالمین د نعمتونو شکر نه ادا کې دا څومره ښکلی وجود یې د درکړی دی ښکلې ښکلې فرضې ستا په وجود کې فټ کړي دي ولې دې ته سوچ او فکر نه کوې که رب العالمین دنه دا یو فرضه والي دنیا کې چې څومره مخلوق دی بیا یې دته نشي فټ کولی دغه فرضه که دا غوږ کار فري دي نو څه چل به خلک وکړي غوږ به ته بل مصنوعي غوږ به درته ولګوي ضرور به داسې یو شی چې په دې غوږ کې دی ایښی او کړپا به یې خېږي همیشه خلک به دې ګوري بغیر د غوږه چې رب العالمین دله پیدا کړي کار نه ورکوي نظر د سترګو کم شي وایي ورشه یو لیټ پکې کېده خو چې سترګې دې نه وي بیا به په څه شي کې لیټ کېده معززو موږ او تاسې ګورو بهر ډېر خلک داسې ګورو چې په دې غاښونو کې داسې یو څه وسپنې لګولي څه دپاره چې غاښونه سیټ کړي دا غاښونه مو رد و بدل دي او جوور او کته پورته دي دا لږ سیټ کوي 1800 دیناره پرې ورکوي او په میاشتو میاشتو په دې عذاب کې او دې خوله کې دا اوسپنې لګولي د روټۍ د خوند نه محرومي د خبرو د خوند نه په عذاب باندې مبتلا وي 1800 دیناره هم ورکوي دا غاښونه لاله سیټ کړي خو چې دا غاښونه د چا نه بیا زما معززو دا یو غاښ دا څومره قیمتي دی چې پوهه ډاکټري پوهه هغه چیرې غاښ نه وباسي وایي د دې علاج به کوو دا چې وځي د دې بدیل بیا نشته د دې سترګو اپریشن به کوو صحیح کوشش به دا کوو چې صحیح اپریشن وشي که نه که کار یې پرېښود به یې بدیل نشته زما معززو دا د الله جل جلاله ټول په وحدانیت دلالت کوي کاش کې موږ او تاسو سوچ او فکر وکړو دا چې کله د انسان نه دا طاقتونه سلب شي نو بیا انسان ته فتح ولګي چې اوهو دا خو ډېر زیات کمال و هغه ورځ یو مضبوط سړي سره زه مخامخ شم زما معززو نه هغه پښه نه شوه خوځولی پاڅېدی نه شو قوي ښکلی وجوده باډي ول الله ورکړې وه لیکن طاقت یې نه د پښې چې کوم طاقت دی هغه د لاس چې کوم طاقت دی هغه د وجود چې کوم طاقت دی هغه تېنه الله سلب کړی و اخیستی دی زما معززه چې کله رب العالمین ما او تا د مصیبت نه وساتي خو چې کله د الله په امتحان کې راشو بیا به راته فتح لګېږي چې ولې زه د دې سترګو نه صحیح کار نه اخلم ولې دې غلط فلمونو ته ګورم ولې په دې خوله باندې داګانې بجانې وایم او ولې په دې په خوب باندې چې دا ورځ او شپه ورځ تېره شي او زه جومات له نه ځم ولې او پروت د سار د مر راخیږي چې کله د ډیپټۍ وخت شي زر زر مخ خلاص وینځي په منډه کې څومره افسوس دا چې الله جل جلاله د تا نه د دغه انسان په شان ته دا طاقت سلب کړي او بیا د بیا د ما په بیا لیټرین او ټاټۍ لم تلی نه شي نو څونه افسوس به بیا الله دې ما او تا په امتحان کې نه راولي خو مخکې د دې نه زما معززو ځان سره حساب پکار دی حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو مخکې د دې نه چې تا سره حساب کېږي باید ما او تا د ځان سره حساب کتاب دا ټول علامات د دې دي چې ما او تا مستقیم شو سیده شو کنه دا طاقت او دا نعمت رانه رب العالمین اخلي دا ورانه بیا الله زایل کی او بیا بسوری وهو بس کار بیا نه ورکوي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار فرمای رب العالمین یقینا په پیدایښت د اسمانونو د ځمکې کې او د ورځو د شپې په دې اختلاف کې چې ورځ ختمه شي او بیا شپه راشي بالکل رڼا یې ورو ورو رڼا ختمېږي تورتم او تیاره بیا هغې باندې راشي نو دا ټول د رب العالمین کمالات دي لآیات لأولی الالباب دا ټول نښې دي د رب العالمین د قدرت خامخا د خاوندانانو د عقل لپاره
دا عقل والا څوک دي الذين يذكرون الله خلق دي چې دا الله ذکر کوي الله رب العالمین یادوي قیاما وقعودا دا عقل با عقل انسان او خیر انسان هغه څوک دی چې رب العالمین یادوي په ولاړه باندې چېرته روان یې کو ولاړې د الله ذکر کوي یا مانځ باندې ولاړې وقعودا او په ناست باندې چې ناست یم د الله جل جلاله ذکر کوي وعلى جنوبهم فخفلوا اړخونو کده فروتی هم د الله رب العالمین ذکر کوي د الله نه معافي غواړي استغفر الله الحمدلله سبحان الله والله اکبر دا ټول ذکر اذکار کوي کده فروت دے پکڑ کی اب بستارہ کی فروت دے اسے سوچ او فکر کوي د دې په ځای باندې زما معزز ذکر اذکار د دخل نه غي ويتفكرون في خلق السماوات والارض ودا الله رب العالمین مخلوقات کے سوچ و فکر کے اسمان او زمکه په خلقت کې چې عرب څومره عظیم اسمان دې پیدا کړي دي یا الله څومره خولي خولي ستوري دې په کې لګولې دي یا الله بغیر ستوري دې پیدا کړي دي یا الله دا خیسته زمکه دې پیدا کړي دا مختلف غرونه دې په کې لګولې دي د یوې منطقې یو شان زمکه ده د بلې منطقې بل شان زمکه ده د یو ملک یو شان ده د بل شانه بیا روزانه بعض ملکونو کې سارو ماښام بارانونه کېږي بعض منطقې داسې چې په کلونه میش تیر شي هغه باندې الله رب العالمین باران نه وروي دا ټول دلالت کوي د رب العالمین په دغه خلق وحدانیت باندې نو هغه کې زما معزز سوچ او فکر کوي نو وایي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا یا الله دا باطل نه دی پیدا کړی دا سه حکمت د فاره د پیدا کړی سبحانك به رب العالمین تسبیح بیان کی یا الله پاک یا الله پاک څومره عظیم ذات چې دا دونه کمال شي زونه دی پیدا کړی وقنا عذاب النار یا الله من د اور نو ساتي یا الله د اور کې من داخل نکي دا ډیر سخت شی دی الله دې موږ او تاسې د اور نه وساتي زما معزز بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب له اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء ودار أمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صووا صفوفكم رحمكم الله.